کور کې ډوډۍ نشته مورې؟ یا الکوروجن خالد دومره کې راوړو کله واره ورکړو ته ډوډۍ نه وي زاړي دغسې ښه ډوډۍ نه وي له لوږې ژاړي. له لوږې زاړي له یخ هم زاړي له لوږې هم زاړي. ښه مرخی نو دغه یخ ژمی به څنګه کېږي مورې؟ په دغه ژمي کې ته ورته پراته دغه وړکې ورته ایسار کړي په بسترو کې خو ته هم لوسه نه کېږي یو څه هم پوس کې نسته نم خیمه سته خیمه وینه زړه پرې پرې سیرې سیرې له توبې پرته بله لار نه لرم السلام علیکم ورحمت الله. قدرمنو لیدونکو یوې داسې کورنۍ ته راغلی یم چې ماشومان یې له یخ نه لړزه کوي. د ورځې دا رقم ته حال ده، خدای خبر چې دوی به د شپې څه رقم ته حال وي. مخکې له دې چې دغه ماشومانو ته کوم مشکل جوړ شي او کومه ضرر ورته ورسیږي نو موږ ښه وګڼله چې د دوی د ستونزې او مشکلات له تاسو شریک کړو تر څو په ګډه ورسره همکاري وکړو دغه ستونزې حل شي. لیدونکو دغه ماشوم چې ما ولید دلته پټ و په یخ کې پروت و، همدغه کمبله کې پروت و ساړه نه، او دا اکثره هغه چې تاسې ګورئ مریضان دي. همدا اوس پاوکام 1 بجه د ورځې ده، دوی ډوډۍ چې تر اوسه پورې نه دي خوړلي ځکه دوی څه نه لري. ښه مرکۍ د شپې چې کله تاسې دلته شپه راشي دغه ماشومان بیا چیکي پټوئ کمپلې چې ورته لرئ که همدغه توشکې دغه شیان دي؟ دغه توشکې او دغه شیان هم دي د بسترې نه لرو. ښه نو دغه ماشومان یخ نه وخي؟ یخې کېږي له یخه زاړي ګرد یې ګرځوو د حالت ماته پټ کړي کې ایسار کړي. ښه نو اوس دغه د غرمې ټایم ډوډۍ چې خوړلي دي دوی؟ یا نسته ډوډۍ. کور کې ډوډۍ نشته مورې؟ یا الکوروجن خالد دومره کې راوړو کله واره ورکړو ته ډوډۍ نه وي زاړي دغسې. ښه ډوډۍ نه وي له لوږې ژاړي؟ له لوږې زاړي له یخ هم زاړي له لوږې هم زاړي. ښه مرخۍ نو دغه یخ ژمی به څنګه کېږي مورې؟ په دغه ژمي کې ته ورته پراته دغه وړکې ورته ایسار کړي په بسترو کې خو ته هم لوسه نه کېږي یو څه هم پوس کې نسته نم خیمه سته خیمه وینه زړه پرې پرې سیرې سیرې مورې که دغه بارانونه شي او دغه دلته څونه نفر ژوند کوي؟ دلته څو نفر یې ټوګرد؟ دلته 8 نفره. 8 نفر یې څونه بسترې لرئ؟ 4 بسترې لرو. 4 بسترې او 8 نفره دا چیرې سره کېږي مورې؟ دغه 3 پیوه کې نه بس لا 2 کې نه بس اتم کې کنولې. ښه اوس غرمې ډوډۍ خو دا نشته دلته ماشومان ناست دي، ماسخوتن دپاره کوم درک شته؟ یا نسته وینه خپله وګورئ یو څه نسته. کور کې غوړي وریجې دا شیان نشته؟ یا واس مې له هغه کوره دومره کې پخې وریجې ورته راوړې او دوی زړه لور مې کړی ته نور نسته. ښه لیدونکو مور بیا هم د اولاد چیغه د اولاد درد نشي زغملی، حتما لاړه ده یو کور یې ورته وریجې او شی راوړي چې دوی دونه په قرار شوي خو دوی په څېرو کې بیا هم هغه لوږه هغه ټول شیان سړي ته معلومیږي چې کله یې وګوري. تېره ورځ مونږ لکڼو سیمې ته تللي وو، هلته هم همدغسې یوه صحنه پېښه شوې وه چې یو معیوب ورور هغه خپل وروڼو د کوره جلا کړی و، داسې یو کلی رسېدلی د کور ځمکه هم خپله وه، خو یو کلن دغسې ماشوم و هغه یخنۍ ځینې ووالو مړ شو ځکه چې ده په کور کې نه خیمه درلوده او نه یې کوټه درلودله. نو مخکې له دې چې خدای نخواسته هغه ماشوم رقم ته دوی ته یو مشکل پېښ شي راځئ په خپل لاس ورسره کومک وکړو، مرسته ورسره وکړو، یو څه بسترې ورته راوړو، یو څه خوراکي مواد ورته راوړو. دغه ماشومان وږي دي او ناهاره دي، د دې پوښتنه حتما له موږ نه کېږي ځکه چې موږ مسؤله یو د دې مسلمانان یو بل باندې حق لرو، باید یو بل حق ادا کړو. ښه لیدونکو چا چې دغه ځای ده دغه کور ده همدغه نفر د همدغه کور مالک راسره ولاړ ده، دا به موږ ته لا کیسه هم کوي خو مخکې له دې چې کیسه راته وکړي دلته مې مخکې یو نغری ښکاري خو فکر نه کوم چې دې کې دغه سار راسې اور بل شوی وي ځکه چې ماشومان هم دغسې وږي دي او وریجې له بل ځای ورته راوړي. ښایي صاحب دغه کورنۍ څنګه دلته راغلي دغه معلومات مو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا کورنۍ خو داسې وه چې په بازار کې چېرته ړویل وو، بیا یې موږ یو کلیوال په وخت د ما کلی ورته خالي وه وشه دغه به د خطر دغه ته راوستلو پرون دا مامن ځکه پڼوله چې دې حالات به ولده بیا مو دا خبره به تاسو سره شریکه کړم. که نور څه مو د موږ په وسه نه دي پوره خو فقط دا زموږ په وسه پوره دي چې د دغې دردمندې کورنۍ نه دي، دغې نهارې کورنۍ چې دوی په کور کې څه نه لري او بچیان یې نهار ګرځي د دوی غږ له تاسو سره شریک کړو. شاید یا به احساس ورور پیدا شي یا به احساس خور پیدا شي د دوی وږو ماشومانو سره او د دغې دردمنې مور سره چې خپلو بچیانو ته حیرانه ناسته ده دلته یو څه ورته پیدا شي یو څه موږ ورته راوړو تر څو دغه ژوند یو څه سره جوړ شي.
دوی عاجل ضرورت چې لري په کور کې کمپلو ته یې لري، توشکو ته یې لري، هغې تر څنګ خوراکي موادو ته یې لري او خیمې ته یې لري. او ستاسې چې په هر چي کې وس رسېږي راځئ مه یې سپموئ، همدغه یې بهترین ځای ده چې دغه ماشومانو سره همکاري وکړو تر څو خدای نخواسته یخ یې موږ نه په څه نه کړي دغه ماشومان. نو دا خپرونه په دې هیله پای ته رسوم چې بل ځله راځو دلته موږ ورته شیان راوړو او تاسو ته یوه خوشحاله ویډیو وکړو، تاسو سره شریک کړو تر څو دغه ماشومان بچ شي او کومه مشکل ورته پیښ نه شي. تر بیا ښې چارې ښه درته غواړم.